د خوب نه د راپاڅېدو په وخت کې یو 3 سنت عملونه راغلي دي چې هغه به نبي صلی الله علیه وسلم کول او ډېر خلک د هغې نه ناخبره دي. موږ او تاسو له پکار ده چې کله د خوب نه راویښ شو دغه 3 عملونه او دغه 3 کارونه وکړو. اولنی عمل چې کله انسان د خوب نه راویښ شي پکار دا ده چې خپل لاسونه په خپل مخ باندې راکاږي، ځکه دا د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه وه. عبدالله ابن عباس وی ما د نبي صلی الله علیه وسلم سره یو ځل شپه تېره کړله، نو استيقظ النبي صلی الله علیه وسلم چې کله نبي صلی الله علیه وسلم د خوب نه رابیدار شو راویښ شو، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، وی نبی صلی الله علیه وسلم خوب له مسح کاوه په خپلو لاسونو باندې د خپل مخ نه، یعنی نبی صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه په مخ باندې راښکل. او ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، او بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغه 10 آیاتونه د سورة آل عمران چې کوم اخرني 10 آیاتونه دي هغې ولوستل. او دا حدیث امام بخاري امام مسلم دواړو راوړی دی. دویم سنت عمل چې کله موږ د خوب نه رابیدار شو یو ذکر راغلی دی چې هغه ذکر موږ د خوب نه د رابیدارېدلو په وخت کې خامخا کوو. هغه ذکر کلمات داسې دي، هغه الفاظ داسې دي: الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. دا په حدیث کې راځي عن ابي ذر الغفاري رضی الله تعالی عنه. ابي ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي كان النبي صلى الله عليه وسلم و نبی صلی الله علیه وسلم اذا استيقظ من نومه کله به چې د خوب نه راویښ شو نو قال دا ذکر به وکړو چې الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. او دریم عمل چې کله موږ د خوب نه راویښ شو مسواک استعمالول. دا هم په حدیث کې راځي عن حذیفة بن الیمان رضی الله تعالی عنه. حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي کان النبي صلی الله علیه وسلم و نبی صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل کله به چې د شپې راویښ شو راپاڅېدو نو یشو صفاه بسواک، نبی صلی الله علیه وسلم به خپلو غاښونو پسې مسواک راښکو. دا حدیث امام بخاري راوړی دی. نو په کار موږ او تاسو له دا ده چې دا انسان د خوب نه راویښ شي دا 3 عملونه کوو، ځکه دا د نبي صلی الله علیه وسلم سنت دي او په دې کې زموږ او ستاسو لپاره ډېر خیر دی.